السلام علیکم جل شرانی یم تاسو ګورئ کلتور ټي وي. د سوات د سیمې سره تعلق لرونکی امیر خان چې په بنکا کې د تایکوانډو لوبه ګولډ میډل ترلاسه کړ. پاول پیری د انډیا یو پلیر له شکست ورکړ، ماته ورکړه، او بیا یې د نیپال او بیا د جاپان او دغه ګولډ میډل ترلاسه کړ. او په هغه ځای کښې د پاکستان د اجنډا تاسو کتلی شئ چې هغه خپله خوشحالي او د اجنډا یې واخیسته او بیا د هغې بعد یې سجده هم ولګوله او شکریا یې ادا کړه. خو بیا د یو ځای کې ګیله کړې ده، دا ګیله د ده واورئ. داسې راوتی وم چې لکه بلکل څه دغه پکې نه او زه چې هلته کې بیا چې کله دغه وشو او ایرپورټ ته زه لکه تلم د پاکستان دا وایي چې هغه شان د زم په دغه ایرپورټ رالم چې څنګه ارشد ندیم ته پروتوکول یا د هغه ډېر په ګڼ شمېر استقبال وسو او زه دا وایي چې لکه مایوسه هم سوم چې هغه شان زما دغه استقبال نه وسو. د خپل علاقې د منګورې د سوات خلکو د هغه ډېر زیات دروند استقبال وکړ او ډېر په ښایسته طریقه او د خپل سوات د KPK د خلکو ډېر شکریا هم ادا کړه او ډېر زیات هم ځنې خوشحاله وو. اوس که موږ دغه سوال بې قومي نظریې دا خبره هم پر ځای د غلطه نه ده، خو اول ګیله د خپله سړی ډېره کاږي چې کوم زموږ صوبایي حکومت دی، که صوبایي حکومت چېرې زموږ دغه کس فیسیلیټیټ کړی وای یا یې د څه استقبال کړی وی یا یې مخکې د ده څه مدد کړی وای چې دی تله، دی وایي چې ما موبایل خرڅ کړه او بیا مې ټکټ وکړ او که یا ملګري ته مې ټلیفون وکړ چې زما پرومیکس موبایل به درکومه او دورې پیسې ماله په کار دي ته یې راولږه په دورې محنت او د خپل ځاني خرڅه باندې دی ولاړی او دغه د پاکستان چې کوم پرچم دی فلیګ دی دغه یې هلته پورته کړ او دا ټولې دنیا ولیدو. د پاکستان نوم یې روښانه کړ، د پاکستان نوم یې پورته کړ. خو د بدقسمتۍ څخه زموږ که مرکز ده ته څه اعلان یا فیسیلیټیټ یې نه کړو، څه ټلیفون یا حکومتي چارواکو ذمهور چې کوم خلک دي هغو څه د سره رابطې هم نه وه کېدله په خپله ویل چې تر اوسه پورې شهید چا هم څه رابطه نه ده کړې. او ها د طاهر خاندان ما په خپله ویډیو کتله چې انشاءالله زه به ښه پروټوکول درکومه او تا به راغواړمه. داسې په پښتنو کښې ډېر که زموږ حکومت مرکز اول خو په کار زموږ صوبایي دغه ده چې صوبایي حکومت تا سپورټ کړي له تا څه ودري، نو مرکز به مجبوره وي چې ستا به خامخا بیا سپورټ کوي او تا به بیا پر میډیا هم راولي په مخ په وړاندې او تا له به هغه فیسیلیټیټ او هغه انعامونه هغه هر څه هغه ستا د خوارۍ هغه ګټه وټه به درکوي. خو دلته بدقسمتي چې زموږ صوبایي حکومت په یوه کیسه کې هم نه دی. ابوالعز یوسف جان د پېښور چې کوم یو هلک و ینګ جنریشن کم ایوارډ کم میډل چې یې ګټلی دی د پېښور سره تعلق لاره په اټک کې غالبا چې هغه دغه ګول دغه میډل ګټلی و د ینګ جنریشن د صوبایي سطح باندې د KPK. هغه ویل چې زه تللی هم په خپله کرایه یم او بیا دا هم راته ویل چې کوم نورو ځایو څخه خلک راغلي وو هغو ته 10,000 روپۍ بیا هم میناوسئ، حالانکې چې هغو دغه ایوارډ ګټلی هم نه و دغه میډل. دا د ګټنې باوجود بیا هم په خپله کرایه راغلی و چې دغه یې ګټلی و هم. زموږ صوبایي حکومت ولې دورې ویده دی؟ موږ په خپله یو خپل کس نه سپورټ کوو، بیا د پښتنو چې څورې سرمایه داران دي یا دغسې خلک دي لکه طاهر خان داسې نور ډېر بزنسمینان دي، کاروباریان تاجر دي، تجاران دي، هغو له پکار وي چې داسې کسان دوی فیسیلیټیټ کړي، د داسې کسانو دوی مرسته وکړي او داسې کسان راپورته کړي چې چا دورې محنت او دغه یې کړی وي او خاص کر بیا د خپل پښتون د دوی دغه وکړي. که دوی چېرې بې قومي نظریې لري خو بیا د پښتانه د خپل کس سپورټ کړي. صوبایي حکومت چې پکې پښتانه دي، وزیر اعلی یې هم علي خان دی. خو بدقسمتي دلته دا ده چې صوبایي حکومت هم نه دی فیسیلیټیټ کړی او بیا د زموږ بلې صوبې پر ځای موږ راځو په مرکز باندې تنقید کوو. په کار ده که چېرې زموږ خپل صوبایي حکومت دی ذمهور چې کوم کسان دي د سپورټس هغو دی راپورته کولی یا له ده سره څه
منډه ترړه یا د سره څه مدد یا له سره څه شکریا ادا کړې وای هم ما یو دغه کتل چې آصف علي زرداري د دغه لک د امیر خان مبارکباد هم ویلي چې ټویټ هم کړی و آصف علي زرداري چې دته کې زموږ په خپل صوبه کې چې زموږ صوبایي حکومت دی نه دی فیسیلیټیټ کړی او د سره سره رابطه هیڅ قسمه هم نه ده کړې موږ به له پنجاب څخه ګیله کوو موږ به له دا نور مرکز څخه ګیله کوو یو ټپه دغه شعر دی چې د خپلو په اور وسوم د پردو نه څه ګیله امیر خان تا ته د خدای نور هم کامیابی درکړي او تا د الله نور هم کامیابه کړي داسې د پښتنو او داسې بیا د ملک خو بدقسمتي دا ده چې په دغه ملک کښې ټیلنټ ډېر دی او دغسې کسان بیا هغه کس چې دوی ته مراعات یا دوی ته هغه موقع نه په ورهم کاږي چې دوی په عالمي نړیواله کچه باندې خپل دغه محنت دغه ټیلنټ په نوره دنیا کې وښیي